د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي وایي د پاکستان په منځګړیتوب د امریکا سره ترسره شوي مذاکرات تر اوسه ناکام شوي نه دي، خو خبرې اترې له ستونزو سره مخ دي. هغه په نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته ویلي ایران جګړه نه ده پیل کړې، بلکې یوازې د خپل ځان دفاع کړې ده او هڅه کوي چې اوربند وساتل شي. عراقچي زیاته کړې چې د هرمز تنګي د بندېدو مسؤلیت پر ایران نه دی. د هغه په وینا هرمز تنګی یوازې هغو هیوادونو ته تړل شوی چې د ایران پر ضد جګړې کې ښکیل وو. نوموړي ویلي چې ایران څو هندي بیړیو ته د هرمز تنګي له لارې د خوندي تګ راتګ لارښوونه هم کړې ده. هغه ویلي په هرمز تنګي کې بارودي ماینونه شته او ایران هڅه کوي بیړیو ته خوندي لارې برابرې کړي. د نوموړي په خبره هغه بحري بیړۍ چې غواړي له هرمز تنګي تیرې شي باید د ایران له سمندري ځواکونو سره اړیکه ونیسي، ځکه د سیمې وضعیت ډیر پیچلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي ایران یوازې هغه وخت خبرو اترو ته لیوالتیا لري چې مقابل لوری جدي وي. د زیاته کړه چې ایران پر امریکا هیڅ باور نه لري او اوسنیو مذاکراتو کې د اعتماد نشټوالی موجود دی. د هغه په خبره امریکا متضاد پیغامونه ورکوي، خو بیا هم هیله شته چې عقل او ډیپلوماسي بریالي شي. عراقچي ټینګار کړی چې ایران هیڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو اراده نه لري. نوموړي ویلي ایران د 2015 میلادي کال تړون کې ثابته کړې و چې د دوی اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو موخو لپاره دی او همداسې به پاتې شي.